ملګرو د سیټه چې تاسو ته جنۍ ښکاري د ماشومانو دا د ګیلامن لور ده کنه څنګه چې تاسو ته پته ده ګیلامن چې دی نو هغه په یو هوټل کې چې دی نو د هغه سره واقعه راغله په هوټل کې چې دی نو هغه ووه او د هغه نه پس چې هسپتال ته منتقل شو د هسپتال نه منتقل شو چې په هسپتال کې هغه د دنیا نه لاړ ملګرو هغه شهید شو نو زمونږ ټولو ته خواسته کنه چې ګیلامن په شان داسې خلکو چې دی نو هغه بهادري کړله نه چې ریحان زیب ته وګوره داسې ګیلامن ته وګوره چې کوم پښتون چې دی نو هغه اواز چوتوي د هغه نه پس چې دی نو هغه د زندګۍ چې دی نو ختموي نو نن چې دی نو د ګیلامن لور راغلې ده کنه هغه هم انصاف غواړي ځکه چې زما پلار تللی دی کنه د دنیا نه ختم کړی دی د هغه نه پس چې دی نو موږ ته هم انصاف پکار دی چې دا لوری وای او د هغه نه پس چې دی کنه که تاسو سوچ وکړئ کنه نو دا واړه واړه بچي چې دی نو د ګیلامن پاتې شول او بل دا چې زمونږ ریاست او زمونږ کومه حکومت چې دی نو دا خو په دې باندې اکشن نه اخلي که پښتانه مړه کېږي نو په هغه باندې دومره اکشن نه اخلي او که په سن کې کنه د یو اوښ نه خپه کټ کېږي نو په ټوله دنیا کې وایرل شوی دی چې دا غلط دی او که پښتون چې دی نو لکه د چرګانو مړه کېږي کنه د چرګانو یې ولي نو د هغه نه پس چې دی نو څوک داسې خبره نه کوي چې دا پښتون ولي وژله کېږي دا پښتون ولي شهید کېږي دا پښتون ولي د دنیا نه ختمېږي ولې د پښتون سره ظلم کېږي نن چې دی نو دا جرګه به لګي او خامخا به لګي نن به پښتنو ته انصاف میلاویږي بلکې دا چې جدا ملک موږ له پکار و ځکه چې پښتنو د پنجابیانو یو ځای ریاست نه دی پکار ځکه چې دوی یو ځای جوړ نه راځي ځکه چې دوی په مخه زمونږ غلامان جوړوي پښتانه نو زمونږ هم ټولو ته خواسته چې پکار چې جدا ریاست جوړ کړي د دې ملک جدا کړي ځکه چې پښتانه چې دي نو دوی چېرته هم د پنجابیانو سره ژوند چې دی نو دا ښه نه دی او بل دوی چې دی نو غلامي به په مخه کوي ځکه که تاسو سوچ وکړئ که نه حکومت چې دی نو تاسو پاکستان کې چې کومه زور طلبي روانه ده نو بالکل پښتنو ته په دې کې انصاف نه میلاویږي بل دا چې موږ سره کومه وسایل دي دا موږ ته نه میلاویږي بل موږ باندې دهشتګردۍ دا قصې مېسې ډېرې زیاتې کېږي نو زموږ ټولو ته خواست دی که نه چې موږ له ټول له جدا ملک پکار دی زموږ پښتنو له جدا ملک پکار دی اوس به ډېر خلک ځینې وایي که نه موږ د افغانستان سیف ځای کې موږ څوک وایي موږ پاکستان کې یو خو موږ ته به انصاف میلاویږي نو په پاکستان کې تا ته بالکل انصاف نه میلاویږي تا ته به هله انصاف میلاویږي چې پښتون جدا شي پښتون یو جدا ریاست جوړ کړي لکه څنګه شاهد انور ویلو جدا ریاست جوړ کړي ویسه درما کوي وایي پاسپورټ او دا قصې مېسې چې هغه کومه خبرې کړلي نو موږ د هغه سره اګري یو بالکل چې دی نو جرګه کېږي نو په جرګه کې دې مطالبه د جدا ملک وشي